بچای بېګا څنګه کیسه وه؟ څنګه ټک وسو؟ څنګه زخمي شو؟ څنګه پوه شو؟ زما په سر تیږه راوغورځېدله. زمونږ کور هم راوغورځېده. کور مشخص و؟ بل څوک اوسېږي کور کې؟ یو مې ورور، یو مې مور، نور څوک نه. ټک په اول ځلي کې چې ټک وشو ما په سر راوغورځېدله. بیا مې مور پزه مې بیا ماته شوه. بیا مې ورور سر نور د مونږ هېڅوک نه دي. کور مو ډېر ګډ شو که ډېر ګډ شو؟ ډېر کور مو ګډ شو؟ ته وډارېدې رښتیا؟ بېګا 12 بجې وې چې غره زما اورېده، د خوب نه را پاڅېدلو چې لار نه وي نو په کوټه کې شیشې هم غورځېدلې، هر څه غورځېدلي، خو بیرون راووتلو، په یوه سختۍ باندې بیرون راووتلو. چې راووتلو ګورو چې دغه کور چې دی دا د خینې کور مې دی چې دا ټول اوار شوی دی. بیا وګرځېدلو، خلک هم زیات راغله. بیا دا مړي پیدا کړه، مړي شفاخانې ته ولېږل. 4 نفره، 2 زنانه وې، 2 نارینه وو. نه هېڅوک هم پاتې نه دي. یو مور یې وه، مور یې بغلان کې ده، بغلان ته تلې وه، لور کړې بس هماغه پاتې ده. خلاص مور یې خبره نه ده. د پاکستان پوځي رژیم د خپلو جنایتونو پر دوام تېره شپه یو ځل بیا د پلازمېنې کابل په شمول په یو شمېر ولایتونو کې هوایي بریدونه وکړل. دا د کابل ښار اړوند د پل چرخي هغه سیمه ده چې پاکستاني جیټ الوتکو تېره شپه 12 بجې د ملکي وګړو یو کور پکې په نښه کړ. د معلوماتو په اساس په دغه برید کې د 2 مېرمنو په شمول 4 تنه د دغه کورنۍ غړي شهیدان شوي دي او شاوخوا 15 نور ګاونډیان یې ټپیان شوي دي. دلته د سیمې اوسیدونکي وایي چې 12 بجې وې چې جیټ الوتکې رالې او د ملکي وګړو همدغه کور یې په نښه کړ. د دغه کور ترڅنګ شاوخوا ټول کورونه یې په بشپړ ډول باندې ویجاړ کړي دي. دغه برید شاوخوا شپې 2 بجې واقع سو او تخمینا موږ خو ویده وو په خواږه خوب، خو کله چې راپاڅېدلم د غرمبارې غږ مې واورېد، وقوع مې وکتله چې راغلم بیرون تخمینا 12 بجې د شپې وې او دا ټول په خواږه خوب باندې ویده وو. نو بس جریان تاسې خپله وینئ چې د ملکي کسانو کور یې په نښه کړی دی او خواو شاته ټول کورونه ړنګ شوي دي او په دغه کور کې تقریبا 3 دانې شهیدان دي، یوه سیاسره زخمی ده پکې او نوره خو توره شپه ده، موږ ته جزئیات معلومیږي نه او زخمیان امکان لري، شهیدان امکان لري په نورو کورو کې هم اوسي. د موږ د کورنۍ جریان خو دغه شی دی چې دغه کورنۍ د موږ خپله د تره مسیمې دي. دغه کورنۍ شاوخوا نور څومره زخمیان به لري او تاسو وکتل چې امنیتي ځواکونه دلته راغلل، هغوی شفاخانو ته انتقال کړل، تقریبي څومره کسان به زخمي دي؟ تقریبا داسې به ووایو چې دلته په هر کور کې غړي 15 شپږ 10 8 غړي دي. نو شیشې ماتې دي، دیوالونه ړنګ شوي، چتونه ناست دي. نو خامخا چې د زخمیانو تعداد به هم زیات وي، احتمالا د 20 نه خو به پورته وي، د 30 نه خو به پورته وي. نو موږ د داسې خلکو، د داسې رژیم، د داسې مسلمان په مسلمانۍ باندې موږ والله نه پوهېږو څه ورته ووایو چې مسلمان هم وایي ځان ته او په دغه رقم تکړې هم ترسره کوي. بیا د ملکي په کور باندې دغلته پوځي اډه، دلته پوسته، دلته کوم قرارګاه، دلته کوم نظامي ځای، هېڅ شی هم نشته دی. په دې په کوم اهدافو باندې دوی دعوه کوي بیا چې مثلا موږ پلانکی ځای ویشته، بیستانکی ځای هم ویشته. دا خو ټول مسلمانان غریبانان کارګر دي، سهار ځي بېګا راځي. دا خو ملکي کور دی، ملکي سیمه ده. تا کوم نظامي اډه بمبار کړې ده؟ کوم ځای؟ تا خو ټول غریبانان دي واخیستل، تباه او برباد دي کړل، ملکي خلک دي تباه او برباد کړي. د کومې مسلمانۍ دعوه کوي بیا موږ په مخ کې او د میډیا او د غونډې نړۍ د اسلام په مخ کې بیا ته وایې چې زه اسلام یم؟ بالکل د روژې مبارکه میاشت د جمعې شپه شاوخوا 12 بجې دغه سیمه چې تاسو په تصویر کې ګورئ، دغلته شاوخوا نور کورونه هم په مکمله توګه ویجاړ شوي دي. په دغه کور کې